یو مسلمان د خپلو ویښتانو د اصلاح کولو لپاره د یو عیسوي سلمانۍ ته ورغی. کله چې سلمان کار پیل کړ، د دوی ترمنځ یوه ډېرې ښې خبرې اترې پیل شوې. هغوی د بېلابېلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. کله چې بالاخره هغوی د الله سبحانه وتعالی په اړه خبرې شروع کړې، سلمان وویل: زه باور نه لرم چې خدای شتون لري. ولې داسې وایې؟ یوازې کوڅې ته په وتلو سره به پوه شې چې خدای شتون نه لري. ما ته ووایه، که خدای شتون لرلی، آیا دومره ډېر ناروغان به وو؟ آیا بې کوره ماشومان به وو؟ که خدای شتون لرلی، نه به درد وو، نه به رنځ وو. زه نشم کولی چې د داسې یو مهربان خدای تصور وکړم چې د دې ټولو شیانو اجازه ورکړي. پیرودونکي یوه شیبه فکر وکړ، خو ځواب یې ور نه کړ، ځکه چې نه یې غوښتل بحث پیل کړي. سلمان خپله دنده پای ته ورسوله. او پیرودونکی له دوکان څخه بهر شو. څنګه چې هغه له سلمانۍ ووت، په کوڅه کې یو سړی ولید چې اوږده چوټل ویښتان او ډېره اوږده ږیره یې لرله. هغه ډېر ناپاکه او ګډ وډ ښکارېده. پیرودونکی بیرته وګرځېد او بیا سلمانۍ ته داخل شو. مسلمان مشتری ولې بیرته سلمانۍ ته وګرځېد؟ دا به په راتلونکو برخو کې واورئ. موږ سره پاتې شئ، زموږ نورې برخې هم مه هېروئ.